سړو له داسې پکار ده خوشبي مزیداره ولګوه عود په ځان باندې ولګه دا ظاهري سرخیانې دا د ښځو صفت دی دا ملګری وایي کریم استعمالول یا میک اپ کول څنګه دي یا سرخي استعمالول څنګه دي یا ویښتو له رنګ ورکول څنګه دي داسې خبره واوره په قرآن کې الله فرمایي قل من حرم زینت الله د الله دا ډول چا حرام کړی التي اخرج لعبادی کم ډول چې الله دې بندګانو له جایز کړی چا حرام کړی خلاصه دا ده هر ډول جایز دی خو شرط دا دی سړی چې میک اپ کوي نو دا یاد ساته د ښځو سره به مشابهت نه کوي ولې که ته داسې میک اپ وکړې مثلا ګیره وخرې لږ یا ته مثلا داسې سرخي ولګې چې د هغې په د وجې نه ستا شونډې د ښځې په شان ښکارېږي د الله نبي لعنت ویلی دی په هغه سړو باندې چې څوک د ځان د ښځو سره مشابه کوي نو د هغو سره به د مشابهت نه ځان دویم داسې زینت به ته نه کوې داسې میکاپ چې د هغې کې ستا د کافرانو سره مشابهت راځي ځکه د الله نبي داسې فرمایي چا چې ځان د چا سره مشابه کو دی به د هغو سره ملګری یو درېیمه خبر ورته دا واوره د سړو زینت چې وي پیغمبر وایي محمد رسول الله وایي سړي به داسې ښایست کوي چې بوی ښکاره وي رنګ یې پټ وي د الله نبي داسې فرمایي ښځې به داسې زینت کوي چې رنګ یې ښکاره وي او بوی یې پټ وي نو موږ له سړو له داسې پکار ده خوشبي مزیداره ولګوه عود په ځان باندې ولګه دا ظاهري سرخیانې دا د ښځو صفت دی